په کابل پوهنتون کې د 480,000 افغانیو په لګښت د یو محراب مسجد د بیا رغونې او پراختیا چارې د دغه پوهنتون له عادي بودیجې څخه بشپړې شوې. د کابل پوهنتون کادري او اداري کارکونکو د زیاتوالي په پام کې نیولو سره د لمانځه ادا کولو لپاره د نږدې ځای اسانتیا برابرولو په موخه د دغه پوهنتون په مرکزي ساحه کې ترانسپورت تدڅیرمه د یو کوچني مسجد د پراختیا او بیا رغونې چارې د دغه پوهنتون له عادي بودیجې څخه د 480,000 افغانیو په لګښت ترسره شوې چې له بیا رغونې وروسته اوس مهال په یو وخت کې د 1500 تنو لمونځ کوونکو ظرفیت لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کابل پوهنتون پرسونل لله الحمد شدید زیات دی. موږ او د دعوت ارشاد ملګرو همیشه کوشش دا و چې د کابل پوهنتون همکاران څنګه وکولای سو په یو جماعت کې راغونډ کړو. چون د کابل پوهنتون په احاطه کې موږ یو لوی جماعت درلودي چې هغه د کابل پوهنتون د مرکزي ساحې څخه لږ وتلې ساحه وه. نو زیات وخت په ملګرو نسو کولای چې لمانځه ته ځان ورسوي جماعت ته. نو هڅه او کوشش مو دا و چې د کابل پوهنتون مرکزي ساحه کې چې ترانسپورت کوم وړوکی مسجد و چې هغه غټ کو، نو د کابل پوهنتون د خپل سامانو څخه په استفاده باندې مو هڅه او کوشش پیل کړله. لله الحمد مسجد مو را فراخ کی را غټ مو کی. د یادونې وړ ده چې کابل پوهنتون د کادري غړو اداري کارکونکو او محصلینو لپاره یو لوی جامع مسجد هم لري چې په یو وخت کې د سلګونه تنه لمونځ کوونکو ظرفیت لري. د کابل پوهنتون د سلګونه علمي کادرونو، اداري کارمندانو او زرګونه محصلینو په لرلو سره د هیواد یو له لویو پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي چې د محصلینو د زده کړو او تحقیق په برخه کې کار کوي او هر کال ټولنې ته په علمي ګاڼه سمبال کدرونه وړاندې کوي.